فعليكم بالسنة وسنة خلفاء الراشدين المهديين. ای انسانانو په دې وخت کې پر تاسو باندې لازمه ده چې زما سنت، زما طریقه او زما د خلفای راشدینو ابو بکر، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم اجمعین د دوی د سنت طریقې څخه به نه اوړي، د دوی طریقه به خپله وي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم عضوا علیها بالنواجز. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکې ونیسئ، لکه د زامې په غاښو چې سړی یو شی ټینګ ونیسي، داسې دا د زما سنت، زما طریقه او زما د دغو خلفای راشدینو طریقه ونیسي. اوس تاسې ته دا ځای در معلومیږي دا زموږ او ستاسې همسایګان د دغو شیخینو مبارکانو په باره کې څه عقیده لري، له چا سره یې ته اوس ګزوې. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې د اختلاف په وخت کې زما سنت او د خلفای راشدینو سنت ټینګ کړي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی راته وایي ګورئ سستي مه کوئ، دورې دورې مه ځئ، دا زما سنت، زما طریقه او د دغو خلفای راشدینو طریقه داسې ټینګه کوي لکه یو مثال د الله رسول صلی الله علیه وسلم لکه د زامې په غاښو سړی شی ټینګ ونیسي، داسې ټینګ ونیسئ. وإیاکم ومحدثات الامور. ګورئ ګورئ د بدعاتو څخه ځان وساتئ. د چی څه؟ د بدعاتو څخه ځان وساتئ. فإن كل بدعة ضلالة. هر بدعت چې دی هغه ګمراهي ده. وكل ضلالة في النار. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول چې هر بدعت سړی وکړي دا ګمراهي ده او هر ګمراهي نتیجه جهنم ده. د حدیث شریف روایت چا کړی دی؟ ابو داود کړی دی. ترمذي د دې حدیث شریف روایت کړی او داسې وایي وقال حدیث حسن صحیح. دا داسې حدیث نه دی چې هغه بعضې دلته ناست یې له ځانه ګډې دروغ وایي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا رقم کیسه نه ده، دا صحیح حدیث دی، د ټول امت پر دې اتفاق. زه نن چې اصلي لږ ناجوړه وم په دې وجه مې بیانم نه وخته شروع کړي او بیانم بس دغونه کوم. دا یوه خبره ګوره درته کوم، دا حدیث شریف دی. پر دا څلور کونجه دنیا علما وګرځي ورته دا حدیث صحیح دی که غلط. دا حدیث د دې زه عمل ورباندې وکم که دغه درته چې و دا د الله د رسول قول دی، دا د الله د رسول ارشاد دی او د الله رسول دا درته وایي چې زما سنت مه پرېږدئ خلکو او زما د خلفای راشدینو سنت او طریقه مه پرېږدئ خلکو، نو بیا به او درېیمه خبره دا ده چې د بدعاتو څخه ځان وګورئ. د چی څه؟ بدعات، خرافات. زه بار بار دا خلکو ته وایم چې دا خلک زموږ په دا بلوچستان کوټه کې داسې خلک شته چې تاسې و بدعاتو ته امر کوي، د بدعاتو خرافاتې لارې در باندې کوي، بېدینه کوي مو او د هر بدعتي ځای جهنم دی. او دا حدیث شریف دی ګورئ، دا بدعات دی نه دی که ما کوي نو زه جهنم ته ځم او که دغه اغا صاحب مبارک کوي بیا به نو دی جنت ته ځي. دا رقم نه ده زما ورونو. که ما بدعت کوله زه به جهنم ته ځم او که د اغا صاحب بدعت کولم جهنم ته به ځي. نسب سړی نشي خلاصېدلی، په دې خبره سره خلاص کړي. ګورئ داسې بدعتیان ګمراه کسان سته د امت داسې پر ډلو ډلو باندې تقسیموي. د بدعت په کولو کې د سنت طریقې په مخالفت کې که څوک روانو په دې باندې پوه سي چې دا سړی د دې سړي لاره د جهنم خواته روانه ده. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوري دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخري وصیت دی. صحابه کرام دا ورته وایي دا خبرې د دی معلومیږي چې ته نور ځې له دنیا. ای د الله رسوله موږ ته څه وایې؟ موږ څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ورته وایي ګوري زما ورونو وایي زما سنت او زما د خلفای راشدینو سنت میله کوي. او بیا دا رسول الله صلی الله علیه وسلم اختلاف پیشګویي کړي چې اختلاف به ډېري، یو به یوې خواته کشي بل به بلې خواته کشي. په دې وخت کې زما او زما د خلفای راشدینو د سنتو څخه منګولې پر دې باندې ټینګ کړي، لاس به دې ونیسي او د بدعتو څخه ځان وساتي. بدعتونه څه شي دي؟ بدعتونه دا دي وروره، دا زما استاد دا نه دي، دا د زیارتو طریقې، دا نوې نوې طریقې. دا پر زیارتو باندې چې طوافونه کېږي، دا پر زیارتو باندې چې درې منزله ګمبتې جوړې کړي، دا پر زیارتو باندې چې 300 پوش اور کړي، دا د قبر خاورې چې خوري، دا چې دلته ناست دی د الله تبارک وتعالی یو ولي ته نارې وروي چې پلانکی کومک مدد را سره وکړه او بیا دې خبرې ته بیا دلیل تراشي.
له ځانه دلایل ورته جوړي دا بدعت دي زما ورونو دا د مبتدعینو طریقې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا خلک به جهنم ته ځي عجبه خبره دا ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د اولادي یو ډیر معتبر انسان تیر سوی دی د امام احمد بن حنبل رحمت الله تعالی علیه په مذهب باندې دی موږ د امام صاحب ابو حنیفه په مذهب باندې دی د امام احمد بن حنبل صاحب رحمت الله تعالی علیه په مذهب دی د بدعتیانو په باره کې دا وایي د دا رانقل کړي دي چې په کم لار باندې دي بدعتي ولې دی را روان دي پر دې دا لار لا ورپرېږده په بله لار ځینې روان سي بدعتي ته سلام مه وراچوه بدعتي سره کښېنه مه او دی دا وایي دی په خپل کتاب کې دا حدیث شریف را نقل کوي چې هغه څوک چا چې د بدعتي سړي تعظیم وکړي قدر یې وکړي د عزت په سترګه یې ورته وکتل د بدعتي هر څوک چې قوم ته نظم نسب و حسب په دین کې نشته دا ټوله یو حکم دی د ټولو امت لپاره چې چا د بدعتي سړي حکم وکړي د دې سړي مثال داسې دی لکه د الله دین چې ونړوي او د بدعتي سړي الله تبارک وتعالی نه فرض عبادت کوي قبلي نه نفل عبادت ځکه دی ګناه کوي د عبادت په نیت باندې او دی په ټول عمر کوي ځکه زما ورونو دا حدیث شریف دی په دې احادیثو باندې عمل وکړي الله جل جلاله دې موږ او تاسو د ګمرایي څخه وساتي الله دې زموږ او تاسو اخر خاتمه په ایمان باندې کړي الله تبارک وتعالی دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د اهل بیت رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې کومه لاره د حق لاره الله دې هغه موږ ته رانصیب